د سپین غر ولسوالۍ په هجوم سیمه کې د یوساید ادارې له لوري د څښاک د پاکو اوبو شبکه تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وویل د اوبو دغه شبکه د IMC ادارې په تخنیکي همکارۍ د 3.7 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوه. د سپین غر ولسوالۍ هجوم کلي ساحه ده چې د اوبو رسولو شبکه د IMC د خوا نه ورکې جوړه شوې ده د انکشاف د چتر لاندې. په دې پروژه باندې تقریبا 3.7 میلیونه لګښت ورباندې راغلی ده او 300 میلیون ته اوبه برابرې کړي دي او خو بهترینه شبکه ده ځکه چې مخکې دلته د خلکو شبکه نه لرله او د ډېر لرې ځایونه به اوبه راوړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست اړوند د دغه پروژې تطبیق کوونکی انجینر نوردمان حقمل وایي د اوبو دغه شبکه د سولري برېښنا پر مټ 300 کورنیو ته د څښاک اوبه برابروي. په دې کې دغه ذخیره چې ده 20 متره مکعبه ذخیره ده چې دا د ورځې 3 ځلې ډکېږي او د دې فی نفر دپاره موږ د وزارت د نورم په اساس د 30 نه تر 40 لیټرو پورې فی نفر دپاره په نظر کې نیولې او دغه سولري چې دي سمرسیبل انورټر د دې لپاره زموږ وزارت کې تخنیکي ټیم ناست دی د هغې نه چې کېږي چې دغه مراحل په دې شبکه طی کړي د دغې نه د 18 شیردانونو په اساس باندې عامه شیردانونه هم جوړ کړي دي ټول خلک ترې استفاده کوي. د سیمې اوسیدونکي د اوبو د یادې شبکې پر جوړېدو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې په سیمه کې ورته نورې بېلابېلې رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي. دې پروژې نه موږ ډېر خوشحاله یو ولې چې زموږ ډېر مشکلاتونه او ډېر ضرورتونه زموږ اته تر دې پورې چې په 3 کیلومتره کې به موږ څښاک اوبه په ماخذو او ماشومانو په بوشکو کې راوړي او خو موږ سره چې کوم څومره همکاري وښیي دې پروژې د موږ سره کړې موږ ډېر تر خوشحاله یو. موږ د انکشاف دهات نه موږ د IMC دفتر نه او همدارنګه د دوی د لورنه مننه کوو چې په دغه ځای کې دغه پروژه تطبیق کړه او د دې خلکو مشکلات یې حل کړه. وطن کې دغه وس دغه د دې طالبانو په بچی کې دا یو نوی کار و چې په دې ولس کې وشو داسې کار په دې تطبیق کړه انقلاب کې نو شوی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د مسؤلینو پر وینا واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر پروژې پلي کړي او یو شمېر تر کار لاندې دي.